حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی ما ته رسول صلی الله علیه وسلم سلور خبر بیان کړي ان لعنت کم خلق مستحق ته غیره تو خودل نو سلور قسم خلق داسې دي چې هغه د لعنت ما مستحق رسول الله مبارک فرمایل وای دا الله د لعنت هغه کس مستحق دی چې څوک د غیر الله د لپاره ذبح وکړي دوی مرته هغه کس خودو وای دا الله د لعنت هغه کس مستحق دی چې څوک په خپل مور او پلار باندې لعنت لګي و درې مرته هغه کس خودو چې دا الله د لعنت هغه کس مستحق دی چې څوک وي بدعتي ته ځای ورکړي سلوره مرته هغه کس خودو چې دا الله د لعنت هغه کس مستحق دی من غیر منار الارض چې څوک د ځمکې هغه حدود وراني یعنی د ځمکې پولي وراني نو دا سلور قسم خلق دا د لعنت مستحق خلق دی